تقدیر د 1950 کال د اوري په 2 نیټه د ډزو سهارو د مرمیو باران او د چاودنو ورونو د اسمان فضا نیولې وه. زموږ د پخوانۍ اردوی ویډلې پوځیانو چې خپله حکومتي دنده یې پرېښې وه د مجاهدینو سره یې د یرغلګر روسي دښمن په وړاندې په لوړ مورال او اوچتې روحیې سره جګړه کوله او ډګروال پیروز خپله پوځي قیطه ښه اداره کوله. هغه په ډېر جوش سره وړاندې روانو او دښمن یې دې تاړه کړی و چې شاتګ وکړي. ډګروال پیروز 2 کسه دښمنان د خپلې نښې ښکار کړي وو او په درېیم یې نښه نیولې وه چې ناڅاپه یې ښی مټ وسوځېد، ټوپک یې له لاسه ولوېد او کیڼ لاس یې خپل ښي مټ ته یوړ. د سرو وینو په لیدو یې ژبه له غاښونو لاندې کړه او بیا یې په لوړ غږ وویل: سلام خانه، سرتیري اداره کړه او له ښي اړخه پرې راتاو شه، بیړه وکړه، هغې په تیښته دي. سلام خان چې د ده مرستیالو ښه صیب یې وویل او قومنده یې په لاس کې واخیسته او ډګروال پیروز د یوه سرتیري په مرسته ځان یوه تړلي اس ته ورساوه تر څو خپل روغتیایي مرکز ته پرې ځان ورسوي. خو لږ شیبه وروسته یې لومړی سترګې تورې شوې او بیا له حاله ووت. ډګروال پیروز د یوې جګړیزې قیطې قومندان و. هغه د یوه زړور سپاهي په توګه دا هیله درلوده چې په خپله ورسپارل شوې دنده کې د خپل هیواد دین او ناموس د ساتنې او همدارنګه هیواد له ټوټه کېدنې څخه وژغوري. د دې لپاره د قربانۍ تر پولې پورې سرښندنه کوله او له دې سپېڅلي ارمان څخه یې ځان قربانوه. هغې په داسې ځای کې دنده ترسره کوله چې هلته د سرونو لو کېده او په لسګونو جنازې به له هغه ډګره پورته کېدې. ډګروال پیروز په هغه ځای کې د دښمن په وړاندې خپل ټټر د پولادي دیوال په توګه هر ګزار ته ډال کړی و. سره له دې چې هغه په هغه عمر ته رسېدلی و خو تر دې دمه یې لا واده نه و کړی. د هغه زړه منلې وه چې دا جګړې به یوه ورځ د تقدیر ګولۍ د ده پر تندي هم ورسیخه کړي او په دې توګه به دی هم د نورو ملګرو په څېر د دنیا له خوند او شوق څخه بېغمه کړي. د سنګر ملګرو به یې تل په هغه ټوکې کولې. یوه به ویل: پیروزه، اوس دې ولاکه کونډه ښځه هم وکړي، عمر دې تیر شو. بل به ویل: د واده وخت یې لا شته، څپڼغوږی نه دی سپین شوی. پیروز به هغې ته په مسکا سره ځواب ورکوه: موږ د ساعت خیر غواړو، تر سبا د ژوند هیله نه لرو، نو چې داسې ده ولې پردی تورسرې را سره بنده کړم؟ هغه چې رانه پاتې شي نو د چا درګاه به ټکوي؟ څوک به یې لاسنیوی کوي؟ اوس خو هسې هم هر سړی یوازې د خپل سر اور مړ کوي، څوک د چا په خیر نه راځي. د ډګروال پیروز له دې انګېرنو سره د تقدیر پرېکړه بل څه وه. هغه د خپل ژوند په دې خطرناکو توپانونو کې ژوندی پاتې شو. ډګروال پیروز د ټپي کېدو 3 ورځې وروسته د غرونو په څوکو کې په یوه ساده روغتون کې په هوش راغی. ځان ته یې پام شو. ښی مټ یې له نیم ټټر سره په سپینو پټیو کې نغښتل شوی وو. مرستیال یې له څنګ سره ناست و. هغه دا وخت یا د درملو د اغیزې له امله د درد احساس نه کوه او یا د خپلو سرتیرو اندېښنې دومره اندېښمن کړی و چې خوږ او درد یې ترې هېر کړی و. هغه له هر څه وړاندې له خپل مرستیال څخه د تېرې شوي پوځي دندې او سرتیرو په اړه وپوښتل او بیا سلام خان له هر اړخه ډاډګیرنه ورکړه او په دې توګه د ډګروال پیروز زړه ولګېد. د وخت په تېرېدو سره د هغه روغتیایي حالات په ښه کېدو شو او بیا هغه ورځ هم راورسېده چې ډګروال پیروز له پوره روغتیا سره له روغتون څخه ووت. د وخت په تېرېدو هغه وخت هم راورسېده چې نور پوځي قانون د هغې عمر د دندې لپاره مناسب نه باله او د خپل وړپوړي مشر لخوا ورته د دندې د پرېښودو امر وشو. پیروز چې یو قانون منونکی افسر و نو دا وړاندیز یې ومانه او د دې دندې د پرېښودو پاڼه یې لاسلیک کړه. د پیروز د اخلاص او ښې دندې د ترسره کولو له امله ورته خپل لوړپوړي مشر 2 لکه افغانۍ ورکړي چې دی د خپل راتلونکي ژوند په کومه ښه ثمره ولګوي. دا د پیروز په ژوند کې لومړۍ شتمني وه چې جب ته یې ولوېده. له هغې وړاندې نه د کومه پانګه درلوده او نه یې د دې ډول پانګې لپاره کوم تکل کړی و. پیروز به چې کله معاش واخیست نو نیم به یې په خوار او غریب وویشه او په نیم به یې خپلې اړتیاوې پوره کولې. هغه د روپیو د زیرمه کولو سره مینه نه درلوده ځکه چې د خپل راتلونکي ژوند پرېکړه ورته یاده وه.
پیروز له دندې ګوښه کېدو نه وروسته د خپل پلرني ټاټوبي په لور وخوځېد. ترلاسه کړو 2 افغانیو ده ته کومه خوښي نه ورکوله ځکه چې زړه یې مات و. هغه به تل په دې اړه فکر کاوه چې څه وکړي او خپل پاتې ژوند چې له پوځي سختو مقرراتو څخه خلاص و له کوم ځای او په څه ډول پیل کړي. یوه ورځ چې پیروز په خپلو سوچونو کې ژور تللی و نو یو چا یې په اوږه لاس کېښود. پیروز ټکان وخوړ، د فکرونو لړۍ پرې شوه او د هغه په لور یې وکتل. د داود په نوم ګاونډي و، روغبړ یې له غوږونو ورتېر کړ. هغه د یوه خواخوږي ملګري په څېر خبرې ورسره پیل کړي او په دې ترڅ کې د واده کولو خبره هم ورته یاده کړه او ویې ویل: پیروزه، آیا له دې ژوند څخه ستړی شوی نه یې؟ ته به تر څو د یوازیتوب له غمونو سره وخت تېر کړی شي؟ ته ولې واده نه کوې؟ ته ولې له دې یوازیتوب څخه ځان نه ژغورې؟ پیروز ځواب ورکړ: داود وروره، زه خو په دې اړه فکر هم نشم کولی. زه نور مخ پر زوړ روان یم. په دې عمر کې ماته څوک لور یا خور راکوي؟ داود له لنډ سوچ وروسته وویل: که داسې یو څوک پیدا شي چې تا ته لور درکړي نو آیا ته چمتو یې چې واده ورسره وکړي؟ پیروز په حیرانۍ سره ځواب ورکړ: دا هسې یو خیال دی. داود یې پر اوږه لاس واچوه او ویې ویل: زه کولی شم چې ستا دا خیال په حقیقت بدل کړم. پیروز په حیرانۍ سره وویل: څه ډول؟ داود په بیړه ځواب ورکړ: زما لور ګلالۍ پیغله ده، ډېر ژر به په 14 کلنۍ کې قدم کېږدي. له تا نه ښه سړی چیرته پیدا کولی شم؟ پیروز د دې خبرې په اورېدو لا حیران شو. فکر یې وکړ چې داود ټوکې ورسره کوي ځکه پخوا به هم ځینو ملګرو په دې ډول خبرو ازار ورکاوه. هغې په داود کې سترګې زیر کړې وې او ویې ویل: زه اوس د دې ډول ټوکو د اورېدو زغم نه لرم. داود یې په خبره کې ورولوید: پیروزه، زه ټوکې نه در سره کوم، څه چې وایم هغه رښتیا دي. زه خپله لور در کوم خو په یو شرط. پیروز وویل: څه شرط؟ داود له لږ سوچ وروسته وویل: پلارنۍ ځمکه به ټوله په ولور کې راکوي، نورې پیسې نه درنه غواړم. په دې خبره د پیروز زړه سخت درد وکړ او له ځان سره وبونګېد. خدایه، ستا په مخلوق کې داسې کسان هم شته چې سړی له خوږ ګوتې څخه نیسي؟ دوی زما له مجبوریت نه په څه ډول ګټه پورته کوي؟ خدایه، د دې دنیا په لالچ کې له خپلې لور څخه هم تیر دي. پیروز په رښتیا هم اړو ځکه له یوې خوا له دندې ګوښه شوی و او له بلې خوا یوازیتوب سخت ځوراوه. نو له لږ سوچ وروسته یې ویل: سمه ده، زه به سبا ځواب درکړم. پیروز ټوله شپه په ویښه تېره کړه. د هغه خپل یوازیتوب او مجبوریتونه سترګو سترګو ته کېدل. د داود د پریکړې په اړه زړه نازړه و. تر سهاره ویښ پاتې شو. دا چې داود پیروز 4 جریبه ځمکې ترلاسه کولو ته ډېر لیواله و او تږی و، نو پیروز لا د سهار چای سم نه و څښلی چې داود یې دروازه وټکوله او په کوټه کې له ناستې سره سمې خبره ورغبرګه کړه: ډګرواله، څه پرېکړه دې وکړه؟ ته داسې فکر مه کوه چې پر ما باندې مې لور پیټی دی او یا نور غوښتونکي نه لري. نه، داسې نه ده. زما موخه دا ده چې ستا میراته نه شي. زه ستا د راتلونکي په فکر کې یم. سره له دې چې ډګروال پیروز د هغه په موخه ښه پوهېده او د هغه خبرې یوازې د غولولو او تیریستلو خبرې بللې، خو مجبوریت دې ته اړ کړی و چې په وړاندیز کې څه ونه وایي. نو د هو ځواب یې ورکړ او بیا په همدې شپه د څو کسو کلیوالو په ګډون پرېکړه وشوه. خط ولیکل شو، لاس پورته شو، دعا وشوه او په دې توګه د داود لور ګلالۍ په شرعي ډول د پیروز ښځه شوه. ګلالۍ خامه پیغله وه، عمر یې 15 کاله و او کله چې د پلار له پرېکړې خبره شوه نو سمه نه پوهېده او د دې پیښې شننه یې په بشپړ ډول نشوه ترسره کولی. کوم څه چې د دې پر وړاندې ترسره شوي هغه سم دی او که په حق کې تیری شوی دی، خو فکر یې بوخت و. کله ناکله به یې د ځان سره ویل: سپین ږیری به زما میړه وي؟ دا څنګه کیدای شي؟ ولې مې پلار داسې راسره وکړل؟ دا پوښتنې په فکر کې تلې او راتلې. خو دا چې په څومره کچه یې حق تر پښو لاندې شوی و، څومره یې خپل انساني او اسلامي ارزښت ته زیان رسېدلی و او خپل پلار یې ورته په ښه سترګه نه و کتلي، او یا دا چې د ځمکې په سر معامله پرې شوې وه، نو په دې اړه یې مناسب فکر نشو زغلولی. هسې یوې سرسري اندېښنې په زړه کې ځاله کړې وه. واده وشو او خدای جل جلاله ګلالۍ د 2 زامنو امان او فرید همدارنګه یوې لور مسکا مور کړه. هغه دا مهال 20 کلنه وه. سره له دې چې ګلالۍ ظاهرا له خپل ژوند څخه راضي ښکارېده، خو کله کله به کلیوالو ښځو
د هغې په حال افسوس کوه او ویل به یې چې له ګلالۍ سره ډېر تیری شوی دی. هغه یې وړه واده کړې وه، د هغې همزولي به تر اوسه هم نه وې واده شوي. بیچاره په دې کم عمر کې د 3 اولادونو مور شوه. هغه به د اولادونو پالنه په سمه توګه ترسره نه کړای شي او کله کله به نوموړو ښځو مخامخ ګلالۍ ته خپله اندېښنه څرګندوله او ورته ویل به یې ګلالۍ ته خوارکۍ خو ډېره کمبخته یې، ځان ته دې وګوره او سپینګیري میړه ته دې ګوره، پلار دې ښه نه دي در سره کړي. خو ګلالۍ به په پسته ژبه ځواب ورکوه، بس دا د قسمت پرېکړه ده، دا به زما تقدیر و، اوس فکر کول کومه ګټه نه رسوي، له وخت تېرې اوبه بېرته نه راګرځي، اوس دا هر څه ما په سترګو منلي دي، زه خو هسې هم د ژوند په خوږو پوهه نه شوم، خو خدای جل جلاله دې اولادونه راته نیک صالحه لوی کړي، خدای جل جلاله دې د هغې له سره د پلار سوری نه کموي. کلیوالو ښځو خو به د خواخوږۍ له مخې ګلالۍ ته دا خبرې کولې او د هغې راتلونکي ته به اندېښمنې وې، خو د ګلالۍ هوډ او همت ته به یې چې وکتل نو ډاډمنې به شوي او دا به یې ومنله چې ګلالۍ خپل راتلونکی په خپله ښه سمبالولی شي او دوی باید په دې اړه دومره اندېښنه ونه کړي. امان هم ورو ورو غټېده، د 7 کالو شو، ډېر ځیرک او هوښیار ماشوم ترې جوړ شو. د پلار نظامي کیسې به یې ډېرې خوښولې، کله کله خو به یې خپل پلار په زوره اړ کوه چې ده ته د نظامي ژوند کیسې وکړي. پلار یې هم هغه ډېر نازوه، د لوبو شیان به یې ورته راوړل، پلاستیکي توپانچې او ټوپک به یې ورته راوړل. د امان به له دې وسلو سره دومره مینه وه چې یو ساعت به یې هم له لاس او غېږې نه لرې کول. یوه ورځ یې پلار دې ته اړ کړی چې بادي ټوپک ورته راوړي او د نښه ویشتو چل زده کړي. پلار یې هم د دې سره مینه درلوده چې زوی په ټوپک نښه ویشتل ور زده کړي او په راتلونکي کې یو پوځي افسر ترې جوړ شي. امان ورو ورو په بادي ټوپک د نښې ویشتلو دومره مهارت ترلاسه کړ چې بدبخته مرغۍ به د دوی د کور په دیواله او اونو کېناسته، له ناستې سره سم به یې د امان د بادي ټوپک مرمۍ په سینه ښخوه او په ځمکه به یې وزرونه ړپول. یوه ورځ ګلالۍ د کالیو په مینځلو بوخته وه چې مشر زوی امان یې ورته په وارخطایي سره غږ کړ: مورې، د پلار مې ډېر سخت غوږ خوږېږي او تا غواړي. ګلالۍ ژر له ځایه پاڅېده، لاسونه یې د صابون له زک نه ومروړل او لږ وروسته یې د خپل خاوند مخې ته ودرېده. نو په وارخطایي سره یې ترې وپوښتل: د امان پلاره، څه در باندې شوي دي؟ هغه ځواب ورکړ: غوږ مې ډېر زیات درد کوي، بېګا مې هم ټکی خوب نه دی کړی، په تاسو مې غږ ونه کړ. ما ویل دا یو زه په عذاب ښه یم، خو اوس یې بېتابه کړی یم، نه پوهېږم څه وکړم. ګلالۍ له بکس نه پیسې راواخیستې او ورته ویې ویل: ژر کوه د کلي ډاکټر ته لاړ شه. پیروز ډاکټر ته لاړ، هغه درمل ورکړه، خو درد یې تسکین نه شو. دوهمه شپه یې هم د تیر په شان په ویښه تېره کړه چې سبا شو. نو ګلالۍ ورته وویل: نن له خیره ښار ته لاړ شه، که اړتیا وي زه به هم در سره ولاړه شم. پیروز په ځیر سره ورته وکتل او ویې ویل: نه، ته مه راسره ځه، زه به یوازې ولاړ شم. ګلالۍ په حیرانۍ سره وویل: څه، ته په دې حالت کې یوازې تللی شي او ما ولې نه پرېږدې چې در سره ولاړه شم؟ پیروز ځواب ورکړ: ځکه چې ته خپل مخ نشې پټولی. ګلالۍ په خبره وخندل او وی ویل: پیروزه، ته خو پوهېږي چې په پلو کې مې زړه تنګېږي، دا هم بلا پسې چې مخ مې پټ وي. بس داسې یم لکه په پردیو پښو چې روانه یم او څو ځلې له دې عمله لوېدلې هم یم، خو ته دې ته مه ځورېږه. هغه متل خو دې اورېدلی چې زر پاک وي له اوره یې څه باک وي. ما د خپل نفس په مرۍ پښه ایښې ده، هغه مې وژلی دی. زه تا ته ډاډ درکوم چې د چا په لږ کږو سترګو هم پوهه شم نو په څپېړو به یې مخ سور وپړسوم. پیروز په خبره مسکی شو او وی ویل: ای لیونی، زه ستا له اړخه اندېښنه نه لرم، ته چې څه وایي هغه ټول رښتیا دي، خو دا زموږ د ټولنې دود دی او ته دا دود له پښو لاندې کوي او هسې د خلکو خولې په ځان پسې خلاصوي. خو خیر، هر ډول چې ځان آرامه احساسوي هماغسې وکړه. ښه نو ورځه، جامې دې بدلې کړه. ګلالۍ د جامو په بدلولو پسې لاړه، کالي یې بدل کړه، خو هغه لا په کوټه کې وه چې د امان چغې تر غوږ شوې: مورې، ژر ژر راشه، د پلار مې له دواړو غوږونو څخه وینې راځي، له پوزې هم وینه روانه ده، هله ژر کوه. ګلالۍ په بیړه وروته،
د پیروز حالات چې ولیدو نو ډیره وارخطا شوه. ژر یې موټر ونیو او په ښار کې یوه شخصي روغتون ته ورساوه. نوموړی روغتون یوه شتمن کس جوړ کړی و چې په خپله د روغتون رئیس هم و. ګلالۍ په روغتون کې له یوه زړهسوان ډاکټر سره مخ شوه. هغه له پیروز سره ډیره مرسته وکړه. هر ډول اړین درمل یې ورکړل. وینه یې تم شوه خو د پیروز د غوږونو درد نه په قرارېده. ډاکټرانو مشوره ورکړه چې ناروغ ته د څو ساعتونو لپاره عمومي بیهوښي ورکړل شي ځکه د هغه درد له بریده وتلی و او پیروز یې هیڅ غم نه درلود. له ګلالۍ څخه یې د دې کار صلاح وغوښته. د هغې په سترګو کې اوښکې راغلې. هغې فکر وکړ چې د میړه ناروغي خطرناکه ده. نو له اوښکو ډکې سترګې په ډاکټر کې ونیوې او په ژړغونې غږ یې ځواب ورکړ. ډاکټر صاحب زه نه پوهېږم که موږ پوهېدای په کور کې به مو د هغه درملنه کړې وه. څه ته چې اړتیا وي نو ترسره یې کړئ. ډاکټرانو پیروز ته د عمومي بیهوښۍ ورکولو پرېکړه وکړه او هغه یې د عملیات خونې ته ولېږدوه. د پیروز معالج ډاکټر د ګلالۍ په یوازیتوب او ټول ژوند پوهېده نو ځکه یې ډېر زړه سوی پرې راته او د پیروز په درملنه کې له هغه سره بشپړ اخلاص کوه. د روغتون رئیس هم حالات څارل او هغه مهال یې له دې پیښې سره دلچسپي پیدا کړې وه چې ګلالۍ معالج ډاکټر ته د خپلې بېوسۍ یوازیتوب او ناهیلۍ اوښکې تویوي. د ټاپوهنې جراحي ډاکټرانو پیروز د عملیات خونې ته دننه کړ او ګلالۍ په لمدو سترګو په یوه چوکۍ باندې کېناستله او بیا ناڅاپه خپل وړوکی زوی امان چې دا مهال د 12 کالو ور په یاد شو. د خپل ګاونډي کور ته یې له روغتونه ټلیفون وکړ او په ژړغونې اواز یې ورته وویل زه د ښار په فاطمې روغتون کې یم. ډیره یوازې شوې یم. هر لور ته مې تشې تشې سترګې اوړي. هیڅوک را سره نشته. میړه مې هم په ډېر بد حالات کې دی. هغه یې د عملیات خونې ته دننه کړ. هیله کوم ما ته مې امان زوی راورسوئ. زه دا غمونه یوازې نشم زغملی. هغې و چې یو زړهسوان د کورنۍ وه نو له ګلالۍ سره یې ژمنه ورکړه چې تر 1 ساعت پورې به امان ورسوي. ګاونډي امان په خپل موټر کې کېنوه او د روغتون په لاره روان شول. د ټلیفون دا خبرې ټولې د روغتون رئیس واورېدې. د ګلالۍ بېوسه خبرو د هغه خوشحالي او په دوکه وله او هیله یې درلوده چې د هغې له بېوسۍ څخه په څه ډول ګټه واخلي ځکه چې ډېر بېوسه کسان یې پخوا هم د خپل ښکار نښه ګرځولي وو او په دې لاره کې روږدی وو. پیروز د عملیات په خونه کې وو او ګلالۍ په یوازې ډول بهر د عملیات خونې دروازې ته نږدې د هغې انتظار کوه چې ناڅاپه د ګلالۍ مخې ته د روغتون یو کارکوونکی ودرېده او وی ویل تاسو رئیس صاحب خپل دفتر ته غواړي. ګلالۍ ځواب ورکړ رئیس څوک دی؟ هغه له ما سره څه کار لري؟ زه دلته د خپل ناروغ انتظار کوم. هغه ډېر بد حالات لري. کارکوونکی په خبره کې ورولوېده. موږ ته رئیس صاحب امر کړی چې د ناروغ څارنه تاسې وکړئ او په یوازې ما ته راولېږئ. ته اندېښنه مه کوه. موږ ستا له ناروغ سره یو. هغې یوې بلې کارکوونکي ته ګوته سیخه کړه او وی ویل ورشه هغه به دفتر درته وښایي. ګلالۍ زړه نازړه له کارکوونکي سره روانه شوه. نه پوهېده چې د روغتون مشر یې د څه دپاره غواړي. په دهلیز کې به چې څوک د ګلالۍ په مخه ورتلل نو هغې به د ګلالۍ په څېره کې سترګې خښولې ځکه چې د ګلالۍ معصومیت دنګې ونې او ګرد سپوږمیز مخ به د هر چا پام د دې په لورې وراړوه. ګلالۍ چې د رئیس دفتر ته ورسېدله نو کارکوونکي دروازه ټک ټک کړه او نوره بیرته په شا روانه شوه. ګلالۍ په هغې غږ وکړ چیرې ځې؟ زه یوازې نشم تللی. هغې ځواب ورکړ موږ ته دننه اجازه نشته. دا وخت رئیس دروازه خلاصه کړه او چې په ګلالۍ سترګې ولګېدې نو د خوښۍ نښې په مخ کې څرګندې شوې ځکه هغه د دې شیبې لپاره ډېر انتظار کړی و. مخ یې سور او سپین کېده. زړه یې په ټکان پیل وکړ. لږ غوندې وارخطا هم شو. یوازې د لاس په اشاره یې ګلالۍ ته دومره وښوده چې راځه دننه راشه. ګلالۍ د هغې په لیدو نوره هم بېزړه شوه. نه پوهېده چې څه وکړي خو په همدې حالات کې د هغه دفتر ته ورننوته. د رئیس میز ته مخامخ په یوه چوکۍ کېناسته. رئیس چې د هغې بېزړتوب ولید نو په زړورتیا سره یې سترګې پکې زیرې کړې. مانا ډوله خندا یې وکړه او وی ویل دلته زما تر څنګه کښېنه. ستا نوم څه شی دی؟ هغې په خپله بېوزله څېره او ټیټ اواز ځواب ورکړ ګلالۍ نومېږم.
هغه چې بل سیګریټ یې په ګوتو کې نیولی او خپل سیګریټ ته په ټک ورکولو سره یې د ګلالۍ څیره د سترګو نښه وګرځوله. ورته ویې ویل تا اندېښنه مه کوه، دا زما روغتون دی، دلته ټول ډاکټران پوهاندان او ښکته خلک زما مزدوران دي. ستاسو د ناروغ لپاره مې ټولو ته ویلي چې خپلې هڅې ونه سپموئ. ګلالۍ ځواب ورکړ خدای دې ښه در سره وکړي رئیس صاحب، هیڅوک مې نشته، وړه خیلخانه را پاتې ده، بس د خدای هیله ده او ستاسو ده، زه به ستاسو ښېګڼه هیڅکله له یاده ونه باسم. رئیس ځواب ورکړ غم مه کوه، ستا د ناروغ ټوله درملنه به دلته په وړیا ترسره شي. موږ ډېر پرمختللي معاینې او وسایل لرو، د هغې ناروغۍ به تشخیص شي. تاسې یوازې نه یاست، زه له تاسو سره یم. رئیس فکر وکړ چې ګلالۍ زما د شان پیسو او امکاناتو څخه اغېزمنه شوه، نو ځکه یې نوره د خپلې ناولې هیلې خبره ورډاګیزه کړه او ویې ویل ګلالۍ ستاسې ناروغ به دلته یو څو ورځې بستر شي، تاسو د شپې تېرولو لپاره هم اندېښنه مه کوئ. زه د خوب لپاره یوه ځانګړې خونه لرم، ښه ډبل بیډ لري، تاسې هم کولی شئ هلته په ډېر آرام سره شپه تېره کړئ. ګلالۍ شک واخیست، د ځان سره یې ویل لکه چې د سړي اراده سمه نه ده. د هغه په اړه یې شک او تردید فکر مشغول کړ. په همدې فکري مشغولتیا کې حیرانه پاتې وه. یو ځل یې د ځان سره ویل چې د هغې د خبرې مناسب ځواب ورکړه، خو بیا یې په زړه کې تیر شول چې کیدای شي دغه زما واهمه وي، د هغه نیت زما دپاره سم وي. په داسې حال کې به زما خبرې د هغې په شخصیت باندې لوی تیری وي. زه باید داسې ونه کړم، لومړی باید د هغه په نیت پوهه شم چې هغه څه غوښتنه لري. کله چې باوري شم بیا به ورسره وګورم. د روغتون رئیس د ګلالۍ شک او تردید ډېر ښه احساس کوه. هغه د ګلالۍ د روحیاتو د ځواکمنتیا لپاره نورې هڅې هم پیل کړي. هغې ته یې ویل ته راشه زما د خوب اتاق وګوره، زه ډاډه یم چې له مزاج سره به دې برابر وي. ګلالۍ هم په دې نیت ورپورته شوه چې د رئیس د خواخوږۍ په لامل پوهه شي او باوري شي چې هغه څه غواړي. د هغې اتاق ته چې د هغه د دفتر نه یې دروازه لرله دواړه ورننوتل. ګلالۍ چې د هغه اتاق ولید د هغه صفت د ډېرو لوړو چې رئیس ورته ویلي وو. رئیس په پرله پسې ډول د ګلالۍ په مخ کې سترګې خښې کړې وي. هغې ترې وپوښتل ولې دې داسې سترګې په ما کې خښې کړي دي؟ د هغه له خولې نه ووتل چې په رښتیا چې ښکلا په سادګۍ کې وي. ګلالۍ په تروشه ټنډه وویل زه پوهه نه شوم، خو هغه خبره بدله کړه. په ځواب کې ورته وویل آیا اتاق دې خوښ شو؟ خو د ګلالۍ شک نږدې په باور بدل شو. د هغې د خبرې ځواب یې ورنه کړ، مخ یې ور واړوه. ورته ویې ویل آیا زه پوښتی شم چې دا ټول له ما سره د څه دپاره کوي؟ رئیس ځواب ورکړ یو بهرنی متل دی چې څه ورکړه تر څو څه ترلاسه کړي. ګلالۍ په ځواب کې ویل زه خو غریبه ښځه یم، هیڅ نه لرم، زه به تا ته د دې په بدل کې څه درکړم؟ رئیس ورته وویل ته ډېر څه لري خو احساسولی یې نشي. ته دومره څه لري چې زما غوندې یو سرمایهدار هم درته په سوال کولو اړ کړی دی. ګلالۍ ځواب ورکړ داسې څه دي چې زه یې لرم خو احساسولی یې نشم. هغه ځواب ورکړ زه بیرته دفتر ته ځو، هلته یې درته وایم. ګلالۍ په دې خبره ووېرېده، بیرته یې د ریاست خونې ته حرکت وکړ. هغه هم دفتر ته پسې راغی. ګلالۍ د هغې د میز په خوا کې په یوه چوکۍ کېناسته او رئیس هم په خپل ځای کېناست. بیا یې د ګلالۍ طرف ته مخ کړ. ورته ویې ویل هغه څه چې ته یې لرې او احساس یې نشي کولی ستا نوم یې ښه ښکارندویي کوي. تاسې د خپل نوم په تعبیر پوهیږئ. ستا ګلالیتوب معصومې څیرې خو زه ډېر ناراحته کړی یم. زه یو سوال درته کوم، هغه دا چې بېګا ته به دواړه یو ځای په هماغه بیټ کې د خوند شپه تېره کړو.